قربانۍ چا ورکړې او مزې څوک کوي دا د 3 شهیدانو پلار دی وخت دی څو کاله دی عمر دی بابا بابا پسې زه هلته وګرځېدلم یو ټلیفون نمبر یې راته راکړی و هغه هم بند و خو بالاخره دلته راغلم الحمدلله کور مې ورته پیدا کړ دومره خوش قسمته ده او هغه سر کې مې چا نه پوښتنه وکړه هغه ویل زموږ په کور کې ناست دي راغلو دا یې کور دی نو په نوم کور دی په نوم دروازه ده چې بابا راوځي چې دا څو ورځې کېږي ګرځي نه پوښتنه یې وکړو نه راځي څه حساب دی دننه ورځو او رښتیا بابا ته مو څه راوړي تر اخره موږ سره پاتې شي بیا وګورئ اوه بابا ستړی مه شې السلام علیکم جوړ په خیر صحت دی ښه دی خیرت دی هغه ته هم سلام وکړه السلام علیکم خیرت بابا مونږ خو هغه ځای کې لټولې را لټولې نه وې زه خو بچی د زړه مرض لرم کله کار وکړم کله ورور پروت دا بل سړي راته اته نهه زره روپۍ دوی اخیسته وه دا ښه ښه ماشاءالله دوا یې درته اخیستې ده زه دا کیسې به دننه کوو کور ته ځو ځه مهرباني بابا ماشاءالله لږ لږ رنګ تازه شوی دی موږ هم درځو که ایسار ښه بابا دا دې کور دی ښه 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 ماشاءالله ده کې اوسېږې دا رنګ دې کله کړی دا رنګ لګیا بس همدا چونه دا راوړې شي رنګ پکې ښه زوی دی د هغه رنګ کړی او تا چې ویلې میرګي میرګي لري که چل ښه ماشاءالله دونه ورسره هغه شته دی غم شته دا چونه والې ښه رنګ پکې ګډ شي ښه ماشاءالله بابا ته کوټه پوهېږې دا یو کوټه فکر کوم ماشاءالله ښه ده که نه رنګ منګ یې ورکړی دی ورته بس دا د بابا کوټه ده بابا دا کوټه دې چا داسې جوړه کړې ده دا چا جوړه کړې کومه ده دا بابا جوړه کړې ښه ښه دا کور چې د چا دی الله دې خیر و برکت ورکړي ماشاءالله ښه دا راته ووایه چې خلکو سره مرسته کړې که نه ما ورته ویل ما درې که څلور کسه راسره مرسته کړې نور چا کوي الله دې ټول ته خیر ورکړي خدای دې جنت الله امین دعاګانې خو بس هم کوې ورته ولې نه کوم چې راته کیم کوره بس راته نه کیم کوره او آفرین چا باندې زور نه لرم بچې که چا راته د الله په نامه وکړه الله تعالی دې یو پلس ورته بابا تا هغه ویډیو نه وه چې کله تا ویلې که نه چې 2 زمن مې شهیدان دي که نه 3 زمن 3 دې ویلې هغه خلکو ډېر دردولي وو پوهېږې زموږ دا ورونه خویندې دومره بې احساسه دي هغې نه وروسته بیا ډېرو ما ته وویلو چې بابا څنګ کې موږ ځو نو څه راغل تاسو ته الحمدلله تقریبا 150 ورونه راغلي وو څه 50,000 زیاته کم مرسته بابا ته نغده ورکړې وه مواد یې ورته راوړي وو دوا موا یې هم اخیستې ورته همداسې ده بابا ښه شکر دی ډېره مننه الله دې خیر درکړي بابا دا زه ډېر خوشحالېږم چې زموږ دغه کامرې په واسطه باندې دغسې یو مسلمان ته د خلکو خیر رسېږي خدای به دې نه خرابوي هغه دنیا به دې هم ګل ګلزار او دا دنیا به دې هم ګل ګلزار قربان دې شم بابا الله دې موږ تاسو ټولو باندې رحم وکړي خیر وسي خدای پاک دې ټول هلته ته ولیدل که نه زما زړه تا باندې راغی ما وړاندې ده یو مسلمان سړی دی تا د مې داسې سکریم وکړه تا خو زه پېژندلی نه وم نه ما نه و پېژندلی ما نه لیدلی وي نه کتلی وي الله چې راوستلی خدای پاک هم هغه دې راوستلی سبحان الله الله دې بابا باقي عمر کې هم درته برکت واچوي ځکه تا ویډیو چې خلکو کتلی ډېر خلک داسې چې دا بابا په 19 کالو باندې دومره همت کوي که نه همت پکار ده بچی همت هېڅکله همت مه بایلوه چې هر څه نه دغسې چې کتلی شي هغه ته بوتلی شي همت د چا سره پلاس کول نه ورونو بابا سره که زه خبرې ډېرې کوم زه طبعا ویډیو اوږدېږي یو خبره ته دا وکړم چې هغه ورونو چې د فرانسې نه د جرمني نه د لندن نه د بیلجیم نه د مسکو نه د امریکا نه ټولو ځایونو چې مرستې رالیږلي دي هغه مې بابا ته راوړي اوس ورته تسلیموم بابا څومره به تا په حساب باندې څومره پیسې به مې راوړي Durante Pedro Michelangelo ښه بابا نو
دغه ورونو چې ما نومونه واخیسته دغې داسې یو څه ناسم مرسته کړې فکر به دې څومره مرسته به وي داسې یو 100,000 10,000 به وي ډېر به لږ 50,000 روپۍ پورې به وي 50 پورې 50 خو مخکې هم درغلی ما غلطي کړم ښه ما سره ټول نه ما سره چې ما ته چې کوم ورونه رالېږلي هغه به څومره دي ولاکه خبره مو ټول بابا دومره دي دا ده زه خدای پاک پروردګار دې مه خرابوه الله تعالی دې هغه دنیا ګوره ګلزار کړي خیر بابا دا وګوره ښه تقریبا 1,40,000 افغانۍ دي ده څومره 1,40,000 زه دې ما سره کړي الله ته ورسره وکړې مولا ته خپل فضل کرم دې ورباندې وکړي خالق بابا دا 1,40,000 افغانۍ ټولې ستا شو زه خدای پاک پروردګار دې مه خرابوه خدای پاک پروردګار دې چې چا رالېږلي الله تعالی دې هغه دنیا دا دنیا ګلزار کړي پاک پروردګار دې او دغه کې چې زه مریض سړی نه پروت یم او دوی زما بخښنه کړې چې ښځو رالېږلي الله ته یې بیا په سب کې ودرې یا خالقه دوی په دنیا په سب کې ودرې یا پاک پروردګار د هغه دنیا یې ښه کړي یا الله ته مدد ورسره وکړي چې ما سره مدد یې کړې خالقه ته ورسره مدد وکړي یا پاک پروردګار کې نه راکړې الله ته خراب نه کړي خدای ته هغه دنیا دا دنیا ګلزار کړي پاک پروردګار زړه دې ستړی شو مریض یې بابا نوره خبرې به نه کړو صحیح ده بابا دا دې بس دي اضافه خو در نه دي اضافه الله په نامه باندې مو ورکړو زه دکې یو سوره ماته الله په نامه راکړی چې زه کوم بل غریب مسکین ته ورکړم تا خوښوي نه ته ووایه زه ته راوخله څومره راکړې زه خپله نه کوم د دې مالک ته شوې دکې څومره راکړی چې زه بل غریب مسکین ته یوسم همداسې راوخله چې هر څونه یې مسکین غریب ته راکړی دا راکړی راته ښه 1 دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی 7 دی 8 دی 9 دی 10 دی 11 دی 12 دی 14 15,000 دا بل چاته ورکړم خوښه تا ده پیسې بابا چې زه کې د خلکو بعضې خلکو بیا انتقاد کوي چې څوک یې ویډیو وویني پټې نه کړي نه اوس انشاءالله غله نشته که نه یو هغه ورته موبایل ته پټ کړې موبایل درته چا پټ کړه هغه به درنه غورځېدلی بابا نه دا بلواز کړو جملې لا نه غورځېدلی درله بابا هغه خو ساده موبایل ما کتلی و مغه موبایل هغه به درنه غورځېدلی بابا سیم کارت زه خفه یم سیم کارت کې ټول دغه موبایل خو 800 روپۍ کېږي اوس خو پیسې ډېر دي او دا غټ موبایل واخله ځان ښه بابا الله دې خوشحال لره او الله دې ته دغه کې برکت درته واچوي دوستانو یو خبره ته وکړم موږ هېڅکله قمر بنسټ چاته کیش پیسې نه ورکوي ولې بابا نه ما پوښتنه وکړې ده په کور کې اولاد نشته ده فقط همدا سپین ږیری دی او څو سیاسري ورسره نو یو زوی وړوکی دی نو ده ته ما غوښتل یو دوکان جوړ کړم ده نه مې اول پوښتنه وکړه د دوکان یا څه شی درته وکړم وایي نه کېږي نو چې نه کېږي زه مجبور شوم ستاسو امانت هم ورته وسپاره بابا دا روپۍ دې هم واخله الله دې درته 10 لکه کړي ستاسو اخلاص مهم دی صحیح شو دا دې مو واخله نو بابا ته دې خدای پاک وکړي چې دی په مرستیا ونه لګېږي الله دې وکړي چې په خوشحالۍ کې مصرف کړي بابا نور به هېڅ نه وځي بیرون ته تر څو پورې دا مصرفېږي نور بیا هم خدای مهربان یو ورور دی هغه وایي چې زه د مسؤلیت په غاړه اخلم هره میاشت 10,000 افغانۍ به درکېږي صحیح شو نور به په کور کې دي پاک بچی خدای به دې نه خرابوي ما سره کومه کې الله متاثر بس دی د سب کومه کې موږ یو پول حیثیت لرو الله دې تاند خوشحال لره بابا یو سلام کې ټول ته وکړه یو دعا ورته وکړه خدای پامان خدای پاک پروردګار یا الله ته مهربانه جوړ باندې خالقه ته اسبابانو په سب کې ودرې اللهم امین یا رب د عرش عظیم رسول الله نه ودرې الله پیغمبر علیه السلام د جنډې لاندې ودرې پاک پروردګار دا هغه دنیا دا دنیا ګلزار کړي خیر بابا خو دعا وکړه نو پوهېږې داسې د بابا غوندې ورته ډېر فامیلونه چې موږ ستاسو مرستو ته اړتیا لري نو راځئ دې په خاطر باندې چې هغوی هم لاسنیوی وکړو لاندې لینک درته ښکاري دغه کې ځانونه ثبت کړي څومره چې وس وي هغه به زموږ اکاونټ ته راځي موږ به انشاءالله بابا غوندې خلکو ته راځي بابا الله دې آباد لره السلام علیکم ته دې پیسو کې مصروف اوسه موږ د چای چېرته راکړې دې مېرمنې مالدار شوی دی بچېدار شوی دی چې بد شوی دی دا لاس دی ګل دا چې پکې شته
او تڼاکې شته پکې بابا دا د تڼاکې هغه دنیا نه په کوم لاس راغلی خالي لاس خالي او د دې دنیا نه په څه رقم دی بالکل خالي خالي به دی اعمال به راسره وي عمل به موږ سره یې دا وله خیره خالي راسي که چا سره کوه که چا کړی و او ماغه به الله درته په کار راولي چې نو کړی صحیح خدای په امان